تاسو زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاست زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او په بغل کې د ګنټې نښان هم ووهئ تر څو زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي. وصل شي د دین سره به وصل شي څه فاصلې چې موږ شوي دي هغه به له منځه لاړ شي. مولوي صاحب نه د زورومه چې وسکه یوه بله خوشخبري به ټولو ته ورکړم یوه بله خوشخبري به ورکړم زما نه دېرش کسه پر لاسو باندې مسلمانان سوي وه نن مو یوه بله خورکۍ مسلمانه سوه زما پر دغه ګناهکارو لاسو باندې څلوېښت پوره سوله الله چې د دې خورکۍ په صدقه کې پر افغانستان باندې نور صلح او ارامي راولي. وایي ډېر خلک وایي چې وایي څوک د چا پر لاس باندې مسلمان سي د هغه دعا قبلېږي. زما دعا دغه ده چې الهي نور پر افغانستان باندې ډول بس ده زموږ والله کې طاقت لرو چې الله الهي ته نور پر صلح او ارامي راولي. یا الله زموږ افغانستان نور آباد کړه. یا الله علما مو سره راټول کړه. یا الله یا الله خواهمدي مو سره راټول کړه. یا الله عسکر مو نور به راوژنه. یا الله یا الله زړونه مو رانږدې کړه سره نور ژوند غواړو. یا الله یا الله ژوند ستا تحفه ده موږ یې غواړو. یا الله ملک ستا تحفه ده موږ یې غواړو. یا الله موږ نور بل هېڅ در نه لرو بیا ستا د رما سوه ستا په لر کې. یا الله لاسونه پورته کوو نور شی نه وایو صرف دغه وایو چې الهي نور لاسونه یې قطع کړې د دغو منافقو. یا الله چې ځانو ته مسلمانان وایي او په زړو کې بغض وي په زړو کې کینې. یا الله یا الله ستا کلام یې پر خولې اما په ترجمه کې یا الله ستا ټولې خبرې خپل ملک خپل ځان ته اړوي. موږ ټول دغسې بلنه کوو خاص خاصه. یا الله یا الله موږ خو بیا تا لرو ستا دپاره جنګېږو ستا دپاره مو کور ژوند پرې ایښی دی. یا الله ته مو نور مه شرموه د دغو خلکو مخ ته. یا الله وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین. الهي ومبخښه افلا توکل الهي صلح و ارامي لرم د الله په امان د ټولو څخه زړه مې نه غوښتي چې تاسې وزیروم اما څنګه وکړم قربان نسم د ټولو. السلام علیکم.